اصلا دا سیاست چې ما اعلان کړلو د دغه سیاست په مقابل کې دا مخالفت راپورته سوی دی. دا کوم سیاست و؟ ما څه ګناه کړې ده؟ ووایئ دا تاسې ما ته ووایئ د افغانستان خلکو د دوی نمایندګانو ما ته ووایاست. ورته مې ویل چې یو حزب دې په اقتدار کې نه وي نور دې مرسته بده خبره ده. زه وایم چې حزب په ټانک په زور په توپک ځان مه ساته، شایستګي ځان ته وګټه، لاسه د خلکو بیا یې وساته، لاسه د خلکو انتخاباتو ته د رایې واخلته. که ډارېږي چې زه ورورکه د شتخور یم ظالم یم دا یم هغه یم پرېږده چې خلک به وشړي، بده خبره ده. که زه ورته وایم چې دغه افغان چې تا شړلی دی توپ و ټانک او تفنګ په هغه باندې په زور باندې بغت د تا نه شاید ما نه دغه وطن پرې زیات ګران وي په هغه افغانانو باندې. ته ولې هغوی ته وایې چې وطن خو روښانه دعوت ورته ورکړي چې راسه د وطن په ودولو کې ځان ثابت کړه، کار وکړه، فعالیت وکړه. دا ټول افغانان چې پرې راټولوې در باندې راټول شي دا بده خبره ده. دا دښمنانو چې وغوښتل چې د افغانان تکت تکت پارچه پارچه کړي، او زه ورته وایم چې آشتي ملي او د آشتي ملي دپاره لوی خنډ موجود و چې ورکه شورویان موجود دي. ورته ومې چې د خدای په امان درځئ چې بانه ورکه سي چې دوی په غېږ کې سره ونیسو دا خپل افغانان دې ته وحدت ملي منځته راځي، اتفاق ملي منځته راځي. دا بده خبره ده. دا بده خبره ده چې زه وایم چې افغانان دې په خپلو پښو ودرېږي، د نورو په قوتونو باندې دې محاسبه نه کوي، خپل ځان نه د غیرت او ننګ کوي. که زه وایم چې دا افغانستان په خپلو پښو ودرېږي دا افغان دا غیرت لري، دا بد سیاست دی. د دغه سیاست په مقابل کې زما په مقابل کې راپاڅېدل دی حزب هڅوي، دی اخوانیانو ته ورځي، دی مظاهر شاه صاحب موږ انقلاب وکړلو، دومره مو ووتل، دومره مو له منځه یې هغه بېرته راولي. صاحب انقلاب یې خرڅ کړلو، زموږ ایډیولوژي یې خرڅه کړله، زموږ دا یې خرڅ کړل. ګراس صاحب د ټولو خبرو ملامت هم زه هلکه زه دې متهمولم پرون چې ته ګلبدین ته ځې. ما ویل چې زه ګلبدین سره کېنم، په مکې کې کېنم، په بیت الله شریف کې کېنم، مګر بربنډه سیاست مې کول، نو پټ سیاست خو نه کړم.